دا جنازه نه د جنازې د مونځ دا سپارش دی الله ته، سپارش دی الله ته د دې مړي دپاره. او دا ګورې د دې مړي دپاره هغه سپارش دی چې دنیا نه د وتو په دې خوله کې موږ کوو بس، یعنې دی د دنیا نه وځي او په آخرت ورنه نه وځي. دغه ټیم کې موږ یو سپارش الله ته کوو چې یا الله دا کمزوری بنده در روان دی او ته یې وبخ. زموږ ملکونو کې هم سپارشونه لیدلي دي، لس سیکنډه کې په 20 سیکنډه کې ډزه 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 الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله. دیګونه هم سجل کړی، کټونه پوره دي. یاره څه ووایم نو که تاسو ترې دې اندازه لګي، ما ته خو بلکل د یو طرف نه هم نه لګي چې د دې قوم د دې سره غم و چې د دې سړي په باره کې به زموږ دا سپارش الله قبول کړی او که نه به یې قبول کړی. غم و څه ښکاري؟ نه، ځکه چې قصه ټوله اوس د دیګونو ده، اوس د کټونو ده. کوم ځای کې به کینو، څو ورځې به کینو. پلانې راغلی و، زه درغلی وم، ته راغلی وې، تا ما ته ویلو، ته جنازه کې ولاړ وې. دا د پښتنو کیسې ټولې. مړی مړی پوه شو، الله پوه شو، هېڅ غم نشتی. چېرې زموږ دا ورور په دومره اوږد سفر باندې ووتو چې ده به ګوره څه حال وي. داسې زموږ دا ورور داسې عجزه پروت و، خالي، نه بچي نه مالو نه دنیا و، هېڅ هم نه و. الله ته یوازې پاتې شو چې کامیاب به شي او که نه. د قبر دا اولنۍ شپه به په ده څنګه تېرېږي، دا قبر به ورته الله پراخه کړي او که نه، دا قبر به ورته الله رڼا کړي او که نه. نه، د دې سره سوچ د ډېرو لږو خلکو یې زموږ په علاقو کې، ځکه چې دغه ټیم کې هم ټول دا باس روانې مقبره کې چې هغه کوم خښول کېږي هغه مصروف به یې نور خوا او شا کې به ګپ شپ لګوي. نوي او راغلی وي او کله او پرون او سعودي ته کله ځي او کله راغلی او نوي ویزل او که زړه ویزل. ته څه وایې چې دا قوم په دې غم کې چې دې سړي به څه کېږي؟ نه نه، دغه سوچ هم نه کوي چې دا الله بخلی دی. غم یې ورسره نشته. دا سوچ به ماله وکړو چې کله موږ سره دې مړي غم وي که نه، نو بیا د هغې نه بعد قصه د دغه شروع شي، د غوا او د میخې. یاره د غوا او د میخې پکې دومره باس وشي چې دومره دې مړي نه کېږي. کوم ځای نه هم څاروی راوستو، پسو هم راوستو، څوک به راځي او څوک به نه راځي. او بیا چې کله وی خیرات هم کړی دی او په خیرات کې بیا نظر ساتي په ټولو باندې، دغه مولې را پرېښودی دی. ده خو چې دوی چې کړی موږ ته ویلو او ده سره زما نه لګي، او ده سره زما، دا بیا زموږ خیرات دی. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. تیرې په تیرو د پاسه که لاس دې پکې راوویستو الله وایي لاس به وینې نه. دا ټولې تیرې دي، جهالت تیرې. موږ ډېر لرې پاتې شوي یو د الله د دین نه، او په دې کې زموږ هم لاس دی او په دې کې زموږ د ډېرو مولیانو صاحبانو هم لاس دی. د ډېرو سره غم ده کو چې زه په دې جومات کې امامتي کوم، ما ته به دانې، ما ته به پیسې میلاویږي او نور یې په تندر ولګي مړه لرې کوئ. که چېرته زموږ ټول علما مخلص وی، زموږ خیرخوا وی، او د دې قوم غم ورسره وی چې دا قوم به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي، موږ به ډېر څه نن سبا نن پورې زده کړی وی که نه. خو غم هلته دا دی چې د جومات زمانه ضایع نه شي، دا کور او دا پیسې او دا ما ته ورځ یو کس وي میسیج یې ما ته وکړو، وایي څه د دې مولیانو دا خبره به کې وکړي چې مولیانو دا پیسې او دا دانې وري دا حرام دي او دوی به څه خوري؟ یاره ما خو دا نه دي ویلي چې دا حرام دي، او نه مې دا ویلي دي چې دوی دې دا نه خوري. زه وایم دا دنیا ټولو ته ضرورت دی، خو چې کومه ذمواري کوم امانت الله تعالی درکړی دی هغه به سر ته رسېد، هغې نه بعد بیا خېټه ده، خېټې سره به ګورو. خو دا زما ذمواري ده. زه چې په دې منبر ناسم، زما کار دی د خپلو پښتنو ته
د الله او د الله د پیغمبر پیغام رسول. رزق به زما تنګي که هغه به پراخی په ما به سخت راځي نه به راځي، دې سره به ګورو په دې کارونو الله ښه پوهېږي، او چې څه الله په تقدیر کې لیکلي هغه به کېږي، خو زه خو به خپل کار کوم که نه. نو موږ په ډېر جهالت کې پاتې شوي، په ډېر جهالت کې. آخري سپارش ځکه رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي چې د مړي دپاره دعا غواړي فاخلصوا له فی الدعاء، نو په دعا کې ډېر د اخلاص نه کار والی. نن سبا چې کله داسې عالم باندې واوړي چې هغه دا جنازه داسې 2-3 منټو ته اوږده کړي، ده خو ته وایي څه مونځ جوړ کړو، بس دا وایي نو داسې چې دی وایي مونځ نه دی، وایي ده خو دې څه وویله که وایي تاسو څه بل شی مولا راوسته خو دې څه مونځ جوړ کړی. یعنې پکار دا دی چې موږ یو ځای کې مولوي صاحب وینو او هغه ځان خلاص کړي د جنازې نه، موږ ورته وایو چې مولوي صاحب د الله نه ویرېږه. دا زموږ د ورور په باره کې موږ سپارشیان راغلي وو، الله ته ودرېدو، موږ خو لا ولاړ نه وو او تا قصه ختمه کړه. لږ به اوږد شی وي، لږې دعاګانې به دې غوښتې، الله ته به موږ لږ فریاد کړی او موږ به الله ته لږ جړلي وو، الله ته به مجازي کړی وو چې یا الله زموږ دا ورور وبخه، زموږ دا خور وبخه، زموږ دا مشر وبخه. نه خو موږ ورننوتي لا نه وتې بیا وتې، خو نه موږ پرې خوشحالېږو. زمونږ داسې جومات په کار دی چې مونځ یې ډېر تیز وي، زمونږ داسې مولا په کار دی چې مونځ ته لا ننوتی نه وي او بیا ترې وتی که نه. راځه راځه مړه وي ته خو مه ورځه جومات ته، هغه وایي لږ اوږد مونځ کوي، داسې چلو چې لږ اوږد کوي لکه جرګه د الله سره اوږده شي. او چې ډېر یو سړی اوږد وکړي خو 2-3 منټه به اوږد شي که نه، جنازه ډېره اوږده شوه 2-3 منټه به اوږده شي که نه، 15 منټه بوډاګان پکې ولاړ دي. دا بوډاګان په نورو ځایونو کې نه ستړي کېږي، او یې ستړي شو ځه بوډا دی، لکه ډېر ورو بعض وایي چې دلته بوډاګان ولاړ دي، بل ځای کې دته نه رایدېږي چې بوډاګان ستړي کېږي، چې کله دا بوډا په ګاډي پورې شاته نښتی او دی په سیټ کې ناست دته نه یادېږي چې دا بوډا ستړی کېږي دله سیټ کې ځای ورکړه یا نور څه نور څه. او موږ به وایو بوډا ستړی شو، خو عبادت دی که نه، الله ولا اجر ورکوي که نه. بله جنازې په ورځ کې څو پیرې موږ کوو، چېرته کله ناکله یو جنازه، نو که په دې کله ناکله جنازه کې زموږ په دې پنډۍ لږ دړلی شي نقصان دی که نه. او دا روزانه چې سحر په توره تیاره ځو، د شپې په توره تیاره راځو، ټول جسم د اندامونه هم دردونه کوي، دې باره کې څه وایي. زه خو یم عمرو بن العاص یا خپلو بچو ته نصیحت کړی، تاسو ته به یاد وي، زوی ته یې ویلي خپل زوی ته عبدالله ته وایي چې کله زه مړ شوم نو زما د قبر سره به دومره ودرېږي لکه څومره ټیم کې چې یو سړی اوښ حلالوي او بیا ترې سرمن وباسي او بیا په غریبانانو تقسیموي. خو د زړه د کومې نه به وایي زویه زما دپاره دعاګانې وغواړئ، ځکه چې دغه ټیم کې به زما نه تپوس کېږي، نو دا کار به وکړي. زه خو وایم چې یو سړی وایي چې یا الله دې خپل ورور دپاره ودرېدی او الله ته مې د دې زړه د کومې نه ووایه یا الله زما دا ورور ماف کړه، یا الله دې وبخه، یا الله دې در روان دې ته مېلمستیا وکړه په جنتونو کې. نه موږ الټه راوځو بنګ بنګ بهر کوو، دا مونځ اوږد نه کړو، لکه هېڅ خبره نه ده اوږد شو، نو کله ناکله د جنازې مونځ دی، نه پکې لږ اوږد وکړو. موږ هم هسې نه ولاړ، څنګه هسې نه ولاړ په نقطه پوه نه شوئ. زما ما ورته هسې ودرېدو رالو، عبادت و، ما ورته په عبادت کې ولاړو. ها هغه حدیث خو تاسو ته یاد دی که نه چې څوک جنازه وکړي په مړي باندې، یو قرات اجر دی او یو قرات د جبل احد امره دی، او چې بیا ورسره لاړ شي او خښولو پورې ورسره وي نو څو اجر دی؟ 2 قرات. یعنې ما ورته چې ولاړ یو ما ورته د جبل احد امره د غر امره ثواب ګټو، نو د دې دومره غټ ثواب دپاره 2-3 منټه تېرول به ښه دی؟
جبل احد غره مره نیکیانې مونږ ګټو خو زمونږ د ډېرو دغې طرف ته سوچ نشي بلکې دا حدیثو ته معلوم نه دی او اکثر راغلي په دې نیت دي چې زمونږ په جنازه کې وو